جنۍ ته ګورې ښه دا په سایکل باندې کښې منې څنګه ځي یک نمبر ګېټ ته به ځان رسوم. اوس روان شوم زما کور ته. چوپالونه شان پکې جوړ شوي. السلام علیکم. ماسپښین ټایم دی، ماسپښین نه مازدیګر 4 بجې دي، خو داسې ټیټه ګرمي ده. روان یو ټیلر ته، خیاط ته روان یو. کپړې د شاته پرتې دي، دا دي دا وړو. په روژه کې به یو شان ماحول او په بوزه کې بل شان. پای موسم د بارانه دی، داسې ښکاري لکه باران ناحقې کېږي. خیاط ته راورسېدو، دا خیاط دا دوکان دی. السلام علیکم. کیسے ہو مالک؟ خو دی خو پکې نشته، پېژنې نو بس کپړه مې ورته کېښوده او سیده ترې رالم. لازم به ایسے سټارټ ہے بھاجي، ګرمي ده بھائی. دا سسټم ته ګوره، د جنۍ ته ګوره ښه دا په سایکل باندې کښې منې څنګه ځي بھائی. تقریبا 3-4 منټه مې پې ولګېده. دا د کور کاري رالم هم رامول ته سره د نوکرو 2 نوکر یې مدام چې ورسره تېری ورسره کوز مې تلل دلته. اوس ترې روان یم بېرته کور ته. دلته چې کور کې ډرایوري کوې، کور کار کوې، نو په سهولت باندې به ښه برابر په سهولت کې به کار کوې. دا نه چې آزاد یو سړی کار کوي، په آزاد کې به څه ځای به وزنې کار به کوې، بلاکو کار به کوې او څه به کوې ټوله ورځ به لګیا یې. د سهار مانځه پسې چې ته لاړ شې او مازدیګر اذان ستا چوټۍ او څه به درکړي 130 دیاړي میلاو شي. هغې کې به څه کوې تا پسې د هفتې چې کومه خرچه وي هغه به په تا پسې د خوراک او بیا به پسې تا پسې د بجلۍ بیل وي، د اوبو بیل به درپسې، د کمرې به درپسې، د دیرې انډیوالۍ. نو هغه یو شاتې جوړېږي. خلک څه کوي؟ آزاد وایي زه خوشحال یم، آزاد وایي زه من آزاد سوچ کوي. آزاده کیس هم نشته. بیا به چې کپیل به دې تیری غواړي، کپیل ته به بیا تیری ورکوې، تقریبا 8000 ریاله به کپیل له ورکوې. نو هغه څه پاتې شي، هېڅ هم ورسره نه شي. کله په دې کې چوټیانې را شي، څه شي کله څه شي، خو چوټیانې پکې راځي ډېرې. بار پیدا پکې نشته. بار کار کې چې په بار کار کې پیدا راشي، څومره چې په کور کې یو سړی چې په کپیل سره کار کوي، په کور کې کوي او کار څه شی چې خو چې د کپیل سره یې پیسې ترې نه اخلي، د اقامې د نوي کولو، د خروج ترې نه اخلي، د ټکټ ترې نه اخلي، بل څه نه اخلي، الټه یې ولا کپیل ورکوي. نو هغه د مزو کار دی، د پیدې کار دی. بار آزاد څه کار دی؟ آزاد به څه کوې ته؟ آزاد به ټوله میاشت به ځان ستړی کړې، کال به ځان ستړی کړې او اخره کې به څه پیسې به راواخلې، کپیل ته به ورکړې. نو څه پیدا شته؟ نشته، هېڅ پیدا نشته. ته چې د سعودي څه کار کوې، په کور کې کپیل څه کار کوې، تا باندې اقامه نشته چې ستا نه د اقامې پیسې واخلي، تا نه د خروج پیسې نشي اخیستی، ستا نه د ټکټ پیسې نشي اخیستی. تا له به ټکټ پیسې به هم درله درکوي، د خروج هر څه پیسې به هغه لګوي. الټه به چې ته ځې تا له به پیسې هم درکوي. داسې په میاشت کې تا له نوره خرچه هم پکې تا له میلاوېږي، درکوي دله. ما اوس مې دغه په مارکېټ کې کوز کړو، روان یم کور ته بېرته واپسۍ کې راورسېدم. تقریبا په دې کې تقریبا 10 منټه مې په ونه لګېده. ویې مې وړه دغه زه رالم تې بېرته. هغوی مې پرېښودو، ما ته به بېرته رینګ کوي. چې رینګ راته وکړي نو بیا ورپسې ځم. هغه که 10 بجې کوي که 11 یې کوي، زما پیسې ځي. ټوله میاشت چې زه په دې کمره کې ناست یم، څه یو که اوس پسې ځو 9 بجې دي. قدرت ته ګوره، روټۍ چې مې خوړه نو رینګ یې وکړو او په زړه کې مې دا رام ده چې ما له رینګ به کوي، خو ما ښځه پرېږدی. خو چې څنګه ما روټۍ ته کېناستم نو رینګ یې وکړو. اوس پسې روان یو. نو زه مې ورته ویلی هم نه شو چې یاره صبر وکړه، نه شم درتلی روټۍ خورم یا څه. نو داسې به راته ویلی چې تا ته چې ما ویلي چې ته لاړ شه نو تا مخکې روټۍ ونه خوړه. نو څه مې ورته اړونه ویل چې صبر وکړه. خو خیر دومره ټایم پکې نه لګي، تقریبا 10 منټه پکې لګي. وایي 10 منټه لار نه ده، خو تقریبا دې دغه ته وګورئ، اشارې دی رش ته وګورئ، په دې کې به څه لاړ شي. دا اوس خلک د یمین یې بند کړلی مکمل. هلکه ته ځې سیده او ته ولاړ یې یمین کې، ولې دا نور ولې ته په عذابې. دا به ځان ته ډرایور وایي. راورسېدو وایي دا هم رامول دی. 1 نمبر ګېټ ته به ځان رسوم. رالو ایرګي ته.
دلته خلک ټینس کوي. میډم لور ته هغه مې راوړه دلته ټینس له. ډېر زبردست ځای دی، دا د ټینس ځای دی. لکه استراحې دي پکې، استراحې ټایپ ځای دی. کوزه مې کړه ورته بېرته اوس روان شوم زما کور ته. چوپالونه شان پکې جوړ شوي دي، خو ډیزاین دی ډېر ښکلی، ډیکور کې جوړ کړي دي، زبردسته ښکاري. بهي لمونځ هم نه دی کړی، مانځه ټایم دی لمونځ کوو. بهي لمونځ هم وکړ روان شو بېرته اوس واپسۍ کې کور ته. کور نه راپسې رینګ هم راغی وایي چېرته مالدار روان یې، هغه هم وځي. بهي طریق ملک عبدالله ته ورسېدو، روان یې تقریبا 100 پېره رینګ وشو. خبره جینۍ ته یاره د هغه وځي، وړه ماشومه ده خو مور یې رینګ وکړ، څومره ټایم کې به راورسېږي، ما تقریبا یو 20 منټه لګي. نو اوس روان یو په هغې پسې، هغې پسې نه کور ته روان دي خو وړو به یې چېرته. بهي ډېره موده بعد مې د ماسخوتن نه ډیوټي ولګېده، ماښام نه وروسته. دلته به زه د کور خواته به نږدې ګرځېدم، تقریبا 1 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره به زه وګرځېدم او بیا به رالم، بس قصه ختمه. تقریبا دا به زه 30 کیلومیټر بار لږ لرې تللی وم، خو هغه ریاض هغه روډونه سړی نه هېر شي چې یاره څنګه چل دی څنګه نه دی. ځکه چې په مخه سړی بار ته نه وځي که نه، زه په کور کې یم، د کور خواته را نږدې نږدې داسې لکه ګرځم، خو زیات نه یم، بار ډېر لرې نه یم تللی. چې یو سړی 2 کیلومیټر خواته ګرځي بار، نو هغه به صحیح. چې 2 کیلومیټره ګرځي هغې ته ته کار وایې که څه وایي، هېڅ کار نه دی. 2 کیلومیټره لرې چې ته لاړ شي پیاده هم تللی شي، خو دا تنګ زه په دغه ځای کې شم چې زما کار نه وي، چې کار مې ډېر به نو بیا به برابر وای. دا خو لا ښه ده چې اوس دا جنۍ دا دوه دي، یو خو په مخه لکه لندن کې دا راغل دا ځکه 12 بجې دي، وړې مې چېرته او دا چېرته، وړې مې ارګي ته لوکیشن یې راولېږه په 2 نمبر کې ده، امیرتور کې مني، بس پسې روان یم هلته. بهي دا د کور کار وي.